د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای مه کوه په چا وبسې په تا. وایي چې یوه کلي ته به هره ورځ یو ملنګ راتلی او خیر به یې غوښت. په دې کلي کې یوه بوډۍ ښځه وه چې له ملنګ سره یې ډېر ښه کول. هر څه چې به دوی خوړل هغه به یې ملنګ ته هم په کچکول کې ور اچول. یو ورځ ملنګ د بوډۍ د کور په دروازه کې ودرېد او ویې ویل ملنګ ته خیر راوړئ، خدای مو وبخښه. بیا یې پسې وویل څوک که ښه کوي هم یې له ځان سره کوي او که بد کوي هم یې له ځان سره کوي. بوډۍ چې دا خبره واورېده نو ډېر درد ورغی. له ځان سره یې وویل چې خوله دې وچه سه ستا ملنګ نمک حرامه، زه څونه ښه در سره کوم او ته داسې خبرې کوې. هغه و چې د کور دروازې ته ورغله او ملنګ ته یې وویل چې ملنګ پاچا لږ صبر وکړه چې ډوډۍ پخه سي در به یې کم. ملنګ وویل سمه ده. بوډۍ ولاړه، پتیرې یې پخې کړې او زهر یې پکښې ګډ کړل. پتیرې یې ملنګ ته په کچکول کې ور واچولې او ملنګ پر خپله لار ولاړ. په لاره کې دوو ځوانانو د غنمو لو کاوه. کله چې یې ملنګ ولید نو ورته راولاړ سول او ورته ویې ویل یاره ملنګ پاچا نن ډېر وږی سوي یو، که لږ ډوډۍ د سره وي رایې که. پخوا زموږ مور دا وخت ډوډۍ راوړله خو نن تر اوسه پورې نه ده راغلې. ملنګ هم له کچکول څخه د بوډۍ پتیرې راویستلې او ځوانانو ته یې ورکړې. ځوانانو چې پتیرې وخوړلې نو ځای پر ځای راچپه او مړه سول. ملنګ حیران سو چې دا څه پیښه سوه. په دې وخت کې بوډۍ خبره سوه او په منډه منډه راغله. ګوري چې زامن یې مړه دي. بوډۍ په چغو او ژړا ملنګ ته وویل چې دا زما زامن ولې مړه سول. ملنګ ورته وویل چې نور نه یم خبر، ما ته یې وویل چې ډېر وږي سوي یو، که لږ ډوډۍ در سره وي رایه که. ما هم هغه پتیرې ورکړې چې تا راکړې وې. پتیرې چې یې وخوړې بس ځای پر ځای مړه سول. په دې وخت کې بوډۍ په خپله ګناه پوه سوه. ول افسوس افسوس، ما ملنګ واژه خو خبره نه وم چې زما زامن به مړه کېږي. بوډۍ ډېره پښېمانه سوه او له ځانه سره یې وویل مه کوه په چا وبسې په تا. یادونه: دا متل په ډېرو پښتني سیمو کې ویل کېږي. کله چې یو چالباز سړی په خپل دام کې خپله بند سي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، مه کوه په چا وبسې په تا.